13 جمعم د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ متعلق سے ضروری خبر کڑے ولی چه امدا میاشت د دې لومبی تاریخ د حضرت عمر رضی اللہ عنہ د وفات ورځ ده او دا هغه مرګ د مسلمانانو د پاره یو ډېر لوی مصیبت او د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان او اسلام د اسلام او د ایمان او د مسلمان د پاره ډېر لوی عزت او برکت ځکه د حضور پاک وینا ده دې نه دی ویلي چې یا الله عمر مسلمان کې دې نه دی ویلی داسې لفظ یې راوړی دی چې جامع لفظ دی خدایا اسلام ته په دې دوو کسانو کې په یو عزت ورکې غلبه ورکې هغه څوک شو هغه حضرت عمر فاروق شو نو چې اسلام له غلبه شو نو ایمان هم پکې را او د اسلام د پاره خپل طاقت استعمالول هم پکې رالل او مقصد یو شوه چې خدای پاک د دې عمر په ذریعه او په برکت اسلام له ډېره ترقي او ډېر لوی عزت او غلبه ورکړه صحابه په خپله وی تر څو چې عمر ایمان نو راوړی نو موږ ډېر کمزوري وو او چې عمر اسلام راوړو نو موږ تکړه شو موږ مضبوط شو ما ویلیو چې کله هجرت وشو د هجرت نه پس چې څومره جهادونه شوي دي په ټولو کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شریک د یو نه دی پاتې شوی او په جهادونو کې ښه مضبوط همت ښه تکړهوالی او ښه بهادري ښکاره کړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې ملګری پاتې شوی حضور پاک چې صحابه وی چې کله به نبی علیه السلام جمعات ته راغی او حضرت ابوبکر ته به وکتل یا حضرت عمر ته رضی الله عنهما نو مسکی به شو او هغوی به هم ورته مسکي شو او کله به چې دوی رالل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ملاقات کو نو حضور پاک به ورته مسکی شو او دوی به مسکی شو یو موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ماشومان جنکې وې هغوی تنبل وو که د خوشحالۍ په موقع ماشومان جنکې تنبل وی خیر دی پروا نشته صرف دومره چې زمونږ فقها لیکي وی تنبل چې وی نو ګونګړوګان دی پکې نه اچوي ځکه په یو حدیث کې د ګونګړوګانو د شړنګارو نه منع راغلی ده نو بغیر د ګونګړوګانو نه که څوک تنبل ماشومان وی بلکې زمونږ بعضې فقهاو شامل لیکلي دي چې په دواړو لاسونو دې نه ډبوي یو لاس باندې دی ونیسي او په دې بل دی ولا ډب ورکوي دا د خوشحالۍ په موقع د واده په موقع د اختر په موقع دا خیر دی دا جایز دی دا خو خوشحالي ده او جنکۍ او زنانه په دې خوشحالیږي حتی که مشران جنکۍ زنانه په خپل ماحول کې دننه تنبل وی هغوی هم والی شي یاره چې سړي ورسره نی او اواز یې عورت دی چې اواز یې بارو نه ځي ماشومان جنکۍ وې هغوی لګیا وې وینځې وې هغوی تنبل وو حضور پاک راغی هقسې لګیا دي خپل تنبل وی حضرت ابوبکر راغی رضی الله عنه مقسې هغوی لګیا دي خپل تنبل وی خو چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نو جنۍ تنبل زر لاندې کو د پاسه پې کېناسته پټې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی عمره وی ته چې کوم ځای ته راشې نو شیطان هم دنه تښتي دا د دې یو طالبان ورته فضیلت جزي وی دی مطلب نه دی چې د حضور پاک نه تښتي او د ده نه تښتي دی د هغه د هغه هیبت اظهار وکړو چې ستا دومره هیبت دی وی دا د زه ناستم جنۍ تنبل وو نو تنبل خو ټیک ده چې جایز دی لیکن دا شیطان د دې شیطان خوښي شیطان بیا دی جنکو ته چې شابه سندرې وسره ووایه شیطان ورته بیا وایي اواز مو اوچت کې
شیطان ورته بیا وی ګډام وسره شروع کې نو دا چونکې جایز خوده خود دې نه وروسته نور فسادونه جوړیږي نو ځکه شیطان د جنکو او د ماشومانو پړونو کې دا غلط سوچونه بیا اچي د عمر هیبت ته اشارت دی د هغه روب ته اشارت دی د هغه دبدبې ته اشارت دی چې تا له خدای روب درکړی دی تا له خدای یو دبدبه درکړې ده وی زه ناستم دې جنکو تمبل وم ابوبکر راغی همغسې تمبل وم او چې ته رالې نو فورا تمبل لاندې که او د پاسه پې کېناسته یو ځای کې دقسې جنکې وي دا حبشانې ماشومانې او په لاره کې لګیا دي ګړیږي او تمبل وی اخو وینځم دي او ماشومان هم دي جنکې دي او درومبې زمانه هم ده ورو ورو به ادب زده کو نو تمبلې وم دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نو منډې کړې هغه جنکو تختې دی نو حضور پاک وفرمایل وی انساني شیطانان او جنی د ابلیس بچی شیطانان وی دا راته ښکاري چې په دې کوڅو کې منډې ترړې وی وی عمره تا سره به چته شیطان په لاره نه ملګري کېږي او که ملګري شو نو لار به دنه بدلی بلې ته به وړي دا څومره لوی منقبت دی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عزت دی دا د پیغمبر په دعا چې حضور پاک فرمایي خدایا عزت ورکې غلبه ورکې د عمر په لاس اسلام لا نو د اسلام غټ دشمن خو شیطان دی ابلیس او د هغه بچي نو د عمر روب په الله ور قایم کې د روب په ور واچي یو ځل بیبیانو د حضور پاک نه څه څیزونه غوښتل مطالبې یې کول خامخا د ښځو فطرت دا دی چې ښه جامه غواړي او کالي غواړي او پیزار غواړي دا د دې فطرت دی یو جوړه به وي او بله به غواړي تاسو نه ګورئ په دې ودونو کې ښه بکس پې د جامو ډکي او چېرته لرې وادي د ترور د لور د ماما د لور بلکې لرې هغه پښتنو خبره په دوربین کې خپلي او تا ته به وایي مال یو درې څلور جوړې جامې راوړه او هغه جامې هم داسې جامې نه یو به په شل زره او په 10,000 او په 15,000 روپۍ کېږي ښځې ستا خو جامې جوړې شته که نه په دې دومره نورو څه کې نه دا چې یو ځل څوک واچوي نو بیا یې نه اچوي الله خدایه مونږ خو یې لا اچوو چې وشلېږي او زړې شي او ښځو ته دا یادې مې ګورې مونږ ته یا یادې نه مونږ ته د خپلو ښځو جامې یادې نه او هغوی ته یادې دا جوړه مې پلانکي وخت کې اچولې وه او دا ښځې دا جوړه په پلانکي وخت کې اچولې وه او دی پلانکي وخت کې اچولې وه او دی دا او بیا چې وادي نو دا جوړه دا د برات ته د جنج او دا د واده دروازې ده خو د واده پر ورځ جنجي که نه هغې له به ځان له جوړی او دا د نکریزو د شپې ده پکې او دا ورپسې د میلمنو دروازې ده او دا د ولیمې ده او دا د خپې ارتې ده او دا د خپې تنګې ده ځان له قصې پېسې جوړې کړي سړي غرق او تباه کړی او په دې کې ملا خوشحاله نه مینه او دا بشیر جان په دې کې هم ښځه غواړي د خدای نیکبخته غلې کښېنه یو جوړه یې د وابې چې دوه به واچې بیا به د په ترخ کې ګوتی د جامو نیولې او ښځې له بیا راوړئ او خوند بلا دو کې چې هلته یې راته بار راوغورځوي چې دا دې ما له څه راوړل ورشه نور یې راوړه او ګرمي لا بیلی نو د ښځو فطرت کې دا څیزونه پراته دي رونو دا ګوره د هغې زمانې نه دا خبره شروع ده د حضور پاک نه څیزونه غوښتل نو چې خلک شی غواړي نو خامخا اواز پورته شي نو اوازونه پورته رسول الله مبارک ورته ناست و خندلی و دی کې حضرت عمر رضی الله عنه راغی چې راغی ټولې چپ شو منډې کړې یو خپل کور ته تله بل خپل کور ته تله بل خپل کور ته تله دا ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رشته داره وه نو رسول الله مبارک وخندل نو عمر ورته وی د خدای رسوله خدای دې ټول عمر وخندوه ولې دې وخندل وی دا ټولې راغونډې شوې وې اوازونه یې راوچت کړي او زمانې څیزونه غوښتل خو چې تی ولیدې نو ټولو منډې کړې نو خندا دې پورې راغله یاره د خدای پیغمبره بکار دی د مناسبه دا ده چې ستا نه ویریږي نو ما نه یریږي او تا نه یریږي چې تا نه ویریږي ولې که زه خفه شم پروا نشته خو که ته خفه شوې الله خفه کېږي لیکن د رسول الله مبارک
ٹھیک تا چې د حضور پاک یو هیبت خو ورسره حضور پاک له خدای صبر هم ډېر ورکړی عمر کې خو هغه صبر نو بیا آواز ورکړه ای بیبیانو ته وایي د ځان دشمنانو تاسو خو د ځان دشمنان یې پیغمبر چې خفه کوئ نو الله به درنه خفه شي نو ځان به خراب کې ما نه یریږي او د پیغمبر مبارک نه یریږي هغې وله آواز ورکړه وی او تا نه ځکه یریږو انت افظ و اغلظ ژبه دې مستغه ده اوړه دې مستغ دی په ژبه م رټل کې او پړم او حضور پاک داسې نه دی د هغه ژبه م نرمه ده او زړی م نرم دی دا د پیغمبر مبارک مخکې به یې داسې کول ګورې رونو دا یو په پیغمبر نه خفه کېدل دي او د حضور پاک احترام د بیبیانو په اړه کې نور مچول دي نو دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له خدای پاک دا صفتونه ورکړي د حدیثو په کتابونو کې دي ډېر لوی تاریخ یې دی غټ جلدونه خلکو د عمر صاحب په تاریخ لیکلی دي او ما تاسو ته ویلو پوره درته نه ذکر کوم داسې یو څو جلکې درته وایم چې تاسو ته دا معلومه شي چې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه دین څونه کار اخیستی د ده په برکت خدای دین څونه خور کړی دی کله چې د مسلمانانو خلیفه شو د حضور پاک د وفات نه پس انصار د مدینې په سقیف بنو ساعده کې یو ځای شوي هغې ځان له مشر مقرره دوی دواړه چا خبر کړل دوی زر ورله چې خدای پاکه دا به څه کېږي چې ورلل بس هغوی لا د مشر تقرري نه وه کړی خیر هغې کې بیا نورې خبرې ته نه کوم خو دومره ده چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه هلته خلیفه شو او د هغه نه پس بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو ټول ومنه هېڅوک مخالفت کې نه دي پاتې شوی حضرت علی رضی الله عنه هم بیعت کړی ټولو مسلمانانو بیعت او ابو بکر صدیق ته چا ویلي وی ته خو عمر خلیفه کې بادشاه کې خو ګوره ډېر سخت دی مطلب دا چې دی خو به دا ټوله دنیا دا د خلکو برباد به کړي دا خلک په لږه خبره غصه کېږي ابو بکر صدیق ورته وفرمایل وی تاسو ته پته نشته د بادشاه ډېر لوی بوج دی چې دا بار یې په سر را پرېوت دی به په خپله نرم شي هماغسې وشو ډېره نرمي پکې پیدا شو او د مدینې په کوڅو کې به ګرځېده او دا به وي وی که چېرته یو سپی د فرات دریا په غاړه د تندې مړ شو نو د قیامت په ورځ به یې تپوس الله د عمر نه کوي نو سپی ولې د تندې مري دریاب شته اوبه دې تیوس کړي که یعنې اوبه شته او بیا هم د تندې مړ شو په کار دا دي چې د مسلمانانو بادشاه دا د حیواناتو د خوراک هم انتظام وکړي انسانان خلاصه کوي خو چې د ځناورو او د حیواناتو د خوراک هم انتظام وکړي چې د ده په بادشاه کې ځناور هم د لوږې مړ نه شي انسان خلاصه کوي زما وروڼو دا مونږ چې د خلکو ته وایو چې د خدای دپاره وکړئ د الله دین ته متوجه شئ او نیکان دیندار ځان له مشران کې د هغې وجه سره په زړه کې به یې د خدای یاره که دوه کاره غلطه کوي نو اتاتیا خو به ټیکو کي که نه که لس غلط کوي نو لس کم سل خو به ټیکو کي که نه ورشه وګورئ نن د لوږې د لاسه میندې او پلاران خودکشي کوي ټیک د مالداري هم ډېره شوه پخوا داسې مالداري نه وه لکه دا اوس چې دي پخوا چا کره پرجونه نو پخوا د چا دروازې پخې نه وي که چا دروازې باړو وي نه په کوڅو کې پخې کوټې د خښتو نه وې کچه کوټې وې او هغې کې به یې دننه تیرونو له دغه ورکستنې ورکړې وې او سری به وې سری د خلک پېژنې نه او دروازې به وې او هغه دروازو کې به چوړو چوړ په هغه دروازو کې دا قبضې نه وې قبضې وروستو راغلې دي هغې کې به چوړو یو لرګې به بر او یو به لاندې نو په دې دروازه کې به یو امریک یو شی ابا بره یو ځای کې تاوېده او لاندې به تاوېده دا قصې پسې کم ځای وې دا اوس چې کمې نخرې دي دا دومره جامې نه وې د زنانو به د چیټ جوړه وه د چیټ بیا ورته وې او د سړو به د پاپلین کمیس او د سان به پرتوګ چې واده به و نو د پاپیو جوړه جامه به وه د غریبه اب هم پرتوګ یو شان او کمیس په بل شان چې ډېر مالدار به د بوسکي کمیس پی او د سان به پرتوګ
د ښځو به د چټ جامې وې دا جامې وې دا اوس چې کمې دي نو مالداري ډېره شوه خلک بې شکه مالدار شو لنټري کورونه جوړ شو په ټول کلي کې به یو موټر دوه موټرې زمونږ په ټول کلي کې دوه درې موټرې وې اوس خدای پاک په کور کې که درې روڼې درې موټرې وله خدای ورکړې موټر سیکلې خدای ورکړې هر چال ښه خبره ده د خدای نعمتونه دي الله دې هر چاله ورکړي حج له چې به خلک راتلل دوه څلور کسه به راتلل په خدای چې د په دې سړک به ورته خلکو سیرې اچولې او دروازې به خلکو جوړې کړې اوس عمرول هم خلک ډېر دي او شکر دی حجونو هم خلک ډېر دي نو مالداري ډېره ده لیکن رونو یو ټکې پکې واورئ غربت هم بیا ډېر دی داسې خلک هم شته چې د هغې غریبانانو د روزۍ درک نه لګي د وړو بوجۍ ته محتاج دی په ډېرانونو په خدای مې د قسمي په ډېرانونو خلک زړې ټوکړې راغونډوي او کاغذونه راغونډوي او خرڅوي دا د بدر وځې راغونډوي ډېران له خو چې څوک ورشي نو سپېمې پټوي او نن په ډېرانونو ماشومان بچې ګرځي واړه ماشومان ګلان ماشومان هلکان او جینکې او بوډاګان او د ډېران نه هډوکې راغونډوي خرڅوي زړې ټوکړې راغونځوي او اخبار ما دا بچې څه کوې په دې وایي کاک باباجي دا خرڅو بوډا سړی و ډېر زیات داسې غریب رپېده داسې لاسونه رپېدل او په ډېران لګیا و د هغې نه یې شیدونه راغونډول دلته راشه باباجي دا څه کې وی دا راغونډومه یو زړه بوجۍ و د سیمټو په هغې کې اچول په دې څه کې وی دا راغونډوم دا خرڅومه ولې بابا څه مزدورۍ وی پاپړې خرڅوم خو څوک نه الي ښځه د ماشومان بچي دي هغې له دا انتظام روان ډېران باندې خو زما دا خیال دی چې داس غریب خو سوال هم کولی شي سوال نه کوي دا غیرتي دی یعنې راشئ نن هلکان او جینکۍ په بازارونو کې ګرځي او سوال کوي مالدار خلک دي مالدار او د پیسې د ډېروالي دپاره نن په کوڅو کې ګرځي او سوالونه کوي او دا په ډېران ګرځي ماشومان او د ډېران نه راغونډول کوي دا غیرتي دي سوالونه نه کوي خو دا نار دی غریب دا د بچي نار دی دا د واړه نار دی ډېر خلک مونږ له راشي یاره جي چې ته کور بني چې مونږ پکې او دغه شو کورونه نشته که نه ولې یاره یو ځای کې دیره یو د کرۍ وس هم نه کېږي اوس او باسي چې یو ځای شابه دی څو کورونه د خلکو نشته نو غربت هم ډېر زیات دی مالداري هم ډېر زیاته ده غربت او فقر هم ډېر زیات دی او دا مو ولیدل ستاسو په دې نیټونو باندې چې خلک بچي خرڅوي بیٹا برای فروخت او بیٹی برای فروخت څوک اخلي مونږ خرڅو ولې نار یو درک نه لګي نن بادشاهي دا حالات دی زموږ نن مالدار تر شو خو مضبوط شو غریب برباد شو ټیکسونه ستاسو دي په بجلو کې او په ګیسونو کې هم ستاسو خولي دي او ستاسو وینې زوي دي او د مالداران یې خوري دا خلک یې خوري لګیا دي حرام خوري شروع ده ګنډکپي شروع ده 2 نمبر مال خرڅېږي سوچه پی به چېته پیدا نه کړي هېڅ پروا نشته اندېر نګري ده د پیسو دپاره قتلونه شروع دي اجرت باندې وجل شروع دي ډاکې شروع دي د خلکو د جیبونو نه غلا شروع ده د خلکو د دوکانونو نه غلا شروع ده اندېر نګري ولې انصاف نشته یو راوله یو او د 400 په دې چوک کې د یو غل نه لاس پرې کا که تا په عمر کې دلته غله ولیده راشه زما دا مخ تور کا یو قاتل راونیسه او پېښور دی جناب پارک سره یا دا پخوا چې به ورته پیردپوس ځه دا چرګانو پخوا باچا خان چوک او یا دا څه شی دی دا سورې پل دقل ته راونیسه دې بالۍ سر ته وخیجه او سر ته پرې کا که چا مړی وکړه راشه زما دا مخ تور کا سزا نشته پولیس غریبانان یې ونیسي هغې خواران ونیسي پولیس ته په دې کې هېڅ ګناه نشته زه خو پولیس ته په دې کې ګناه نه کوم پولیس یې ونیسي د ځان د پاسه ورټوپ کړي غریبانان او سړی ګیر کړي عدالت ته ورپېښ کړي ځه بری شوې د 10 قاتل هم پرېږدي او د 5 قاتل هم پرېږدي پولیس وایي زما کار سره چې دې نیسمه سبا راته برید تاویي د تاڼۍ مخې ته ماته ګرځي ولې ونیسم
رنگے ہاتھوں گرفتار کی رنگے ہاتھ اقرارمو کی عدالت تزا بس بری عدالت تزا او بری دلته پری کولم به عدالت ولا سزا ورکی دویمه پری که دویم سزا ورکی دریمه بری کی انصاف نشتا غټه خبره ده گرفت شتا پولیسی نیسی انصاف بره نشتا هغې په ځان لوبې وکړي غریبانان په کور ورتلل او هغې زنانه پولیس هم بوځي او ونیسي خو چې هلته عدالت ته بوځي ځه ما برې کړې تا ډو څه کړي نه دي هلکه دا سړی چا مړ کو ده چې نه دي کړی دا معلومات وکړه جج صاحب که نامړ چا کو زه ده نه دي کړی مړ چا که مړ چا که مړ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمای وی که په یو مړي کې د صنعا ښار ټول شریک شي په زرګونو خلک صنعا ښار کې دي او دا ټول د یو سړي په مرګ کې شریک شي وی دا ټول به دوړه کوم مسلمان وینه ډېره زیاته خوږره د خدای په نس په خدای مې قسمی په حضور پاک فرمای وی مکه وګورې یو بوټي وینا د ځان او د جنت په میانس کې رکاوټ م جوړوه یو موټي وینا نن د 100 روپو دپاره او د 0 روپو دپاره او د کنال دپاره او د مرلې دپاره مسلمان لګیا دی مسلمان وجه انصاف نشته حضرت عمر فاروق زمانه کې د شوی وی داسې کنه حضور پاک فرمایلی وی داسې وخت به راشي چې د کوفې نه به یوه ښځه را روانه یوه ښځه او مدینې ته به راځي او یمن ته به ځي اس یره به پې نه صرف په دې به یریږي چې شرمه حمله ونه کړي او باقي د انسان یره به نه صحابه وایي مونږ ولیدله دقسې یو ښځه را روانه وه دا په سوونو زرګونو کیلومیټره مزل یې کو ما سوا د الله نه او د شر مخ نه د هېچ چا نه نه یرېده امن راغی سکون راغی اطمینان راغی نشته امن د خدای نظام نشته د الله قانون نشته قرآن باندې عمل نشته نقصان ټول د انصاف په دغه ځای کې دی دا ما بری که هلکه دا څلور چې وجلې دي نه ده نه دي کړی ښه ده نه دي کړی نو چا کړي بل سړی پیدا کړه دا ستا ذمواري لس کاله به کیس چلیږي نن تاریخ دی او سبا تاریخ دی او شل چې د خلکو د سترګو نه دا شی وځي او د خلکو د سترګو نه دا خبره یېره شي دړه نه ختم بری شه ځه او بیا چې بری شي خلک مبارکۍ راولي مبارک ولې څلور یې وجلې دي کنه هغه لمزم د لمزم چې کم وجلې شوی دی هغه لمزم هغه سره هم زما همدردي ده او چې چا وجل کړي دی هغه لمزم تا سره هم زما همدردي ده دا زما کار ده موږ تاسو دا کوو دواړو لږ مقتول سره چې چا د هغه وارثان دي هغه ته م وایو ډېر بد د سره شوي دي زه سره تاله رالم او قاتل لم وردو یاره بس دغه سزا ونو ښه دې کړي منافقه د منافقت دور دی په مونږ کې بنیاد دا دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به د مدینې په کوڅو کې ګرځېده شکر ستا بادشاه حکمران هر څوک کې دی ودې ګرځي که نه معلومات ته وایي دي که نه کوڅو کې به ګرځېده او معلومات به داسې ګرځېده خلک به یې کتل یو ځل د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېده لاړ یو صحرا ته ووت غلام ورسره دی صحرا کې ګوري یو زنانه ده او ماشومان دي هغه ورسره جاړي راځه که نه هغه غلام ته وایي بچې دا زنانه دلته جاړي چې ورغه نیمه شپه ده خیمه لګېدلې ده هغه زنانه ته وي دا ماشومان ولې جاړي وایي دا وږي دي او زنانه کټوې دیشکې کټوې باندې کړې ده هغه زمانه یې کټوې وي نو وایي دا خوراک وله زر ورکه که نه وایي دې کې خو څه نشته نو دا دې ولې باندې کړې ده په اور باندې وایي دې کې کاڼي ماڼي پراته دي وایي دا ماشومان پې غلومه د دوی سوچ دا دی چې راله څه پخی نو که دا جړی غلی شو چې ته خوب وله ورغې هغې نه پېژن چې دا عمر فاروق دی ورته یې وي امیر المؤمنین له ولې نه راځې بادشاه له چې دې بچو له د غم وکړي دا ماشومان دې د لوږې مري او ته وله تش اوبو کې سمسی وی خوټکۍ غولۍ په دې اوده کې ښځه ورته وایي د قیامت ورځ به یو د عمر ګریوان او زما لاس وی خدای ته به راکاږ
وی عمر بس دی ویریدو وجود یې وبوګنې دغې خو نه پیژندو وی عمر د نه څه خبر دی خبر یې که که نه چې بیا در نه کړي نو بیا شکایت الله ته کوه وی چې عمر ما نه ځان نه خبري بادشاهي ولې کوي زه به یې نه خبرو ما نه به ځان خبري غلام ته وایي شه به راځه هغې ځان سره په مخه کو بیت المال ته لاړ یو غټه بوجۍ ډکه کړه سامان او غلام ته یې را پشی که او ورته وی نه امیر المؤمنین زه ستا نوکر غلام یم دا به توړې که زه به وړم ما ته یې را په شا کوې نه د قیامت په ورځ به زما بور باج توړې که زه به وړم را په شی کړه غلام یې وی په خدای بار چې څوک پڼ نه شي وړی هغه نشي بعضې سړي وي غټه بوجۍ وړی شي او بعضې دروند سړي وي هغه 15 دړی هم نه شي وړی بلد ني غلام وی چې بوجۍ په اوږه کړه بلد خو نو وي دا خپې به یې داسې کږې وږې تلې راتلې یو ویړه بوجۍ هلته وغورځوله وبکې ستا امیرالمؤمنین بوجۍ به یوسي دا زمونږ نو امیرالمؤمنین دي که نه د مسلمانانو بادشاهي د مونږ لوټونه ورکړي دي او ځای ته هم رسولي دي یو بسې بوجۍ امیرالمؤمنین پلان کې شریفه امیرة المؤمنین پلان کې شریفه ښځه هم پکې امیرة المؤمنین دي سړی هم پکې امیرالمؤمنین دا ټول ګند خفه کېږې ما بهر کې زمارونو هغه ځای نه چې یو ویړله بوجۍ کټوی ووینځله او په هغې کې هغه سامان وامان واچو او پخی اور نه بلیږي پوکې ورکوي غلام وی په خدای چې هغه منظر مې اوس هم یاد دی چې هغه لوګي به د عمر د دې ګیرې نه پورې را پورې وتل لا وتل کټوی وله پخه کړه ماشومان راوله ماشومان یې ماړه کړل ما وی امیرالمؤمنین زه چې نه وی ما خو پټ ورته چې زه چې ځو که نه وی ما ته وی صبر وکړه دا ماشومان مې په جړه لیدي دي چې په خندا ووینم چې ماشومان ماړه شو په خندا شو نو ښځې ته وی سار له راشه مسجد نبوي ته تا ته به د بیت المال نه وظیفه وی ما امیرالمؤمنین څه پیژنې وی زه به هلته یم زه به یم زه به سره ته سمه کوم ښځې خو نه پیژنم رالو سار له ښځه راله او دا ښځه ورته دوا وکړه وی بچې عمر کې اهلیت نشته تا دې خدای د هغه په دی باچا کړي هغه یې نه پیژنې چې همدا عمر دی که هغه کې نشته تا کې اهلیت دی ته د غریب تپوس کې خدای پاک تا د هغه په دی باچا کړي زه ته وی راشه سبا سار چې ښځه راله مسجد نبوي ته ویې کتل وی دا خو مغه پرونی سړی دی بېګانې اماله خو بوجۍ را په اوږه کړې وراوړې وه ما بچو له خوراک پخ کړی و ما له پوکي والي دي لوګي پې تېر شوي دي د ما بچي ماړه کړي دي ښځه ویرېده بچې مه یېرېږه بیت المال له وله تنخوا مقرر کړه بچو له او دې له او عمر ورته وجړل وی ښځې وایه اوس به د خدای په دربار کې څه وی د عمر ګریوان به نیسې راکاږې به که څه به وی تا خو د عمر ګریوان به راکاږه اوس به د الله دربار کې دا وایم چې نه الله عمر ډېر د انصاف بادشاه په نیمه شپه راغلی دی ما له ډوډۍ پخ کړې ده ما له سامان راوړی دی او دا ما بچي ماړه کړي زمارونو داسې اوس نه شي کېدی چې رښتیا راته وي او د عمر په شان څوک نه شي کېدی زمانه رو رو دجال ته نږدې کېږي تیارې ته نږدې کېږي د رسول الله مبارک نه لرې کېږي خو هغه خلک و چې د پیغمبر غېږ کې لوی شوي هغه خلک و چې د رسول الله مبارک نظر پې لګېدلی هغه خلک و چې د رسول الله مبارک نه بغیر چاپېره ناست و جبریل به اوس هغسې نه شي کېدی صفا خبره ده خو چې یو جلک خو هغسې پکې پیدا شي په لاره باندې یو ځل روانو یو خیمه لګېدلې وه او د هغې خیمې نه زبیرګي راوچتېدل زر ورغې هغه خیمې نه مخکې بار یو سړی ناست و وی دا زبیرګي څوک دي څوک بیمار دي وی نه دا زما ښځه ده او د ماشومانو بیماره ده اولاد یې کېږي وی څوک ورسره شته وی نه اوهو په منډه کور ته راغی خپلې بیبي ته وایي هله فلان کې د ماشومانو د پیدایش په وخت کې چې زنانه کم خوراک کوي زر راواله امیرالمؤمنین ولې یو زنانه د غریبه او اولاد یې کېږي څوک ورسره نشته او غریبه مسافره ده په خیمه کې ده هله شابه زنانه یې ځان سره دغه راواغېشتل سامان مامان په منډه یې بوتله
وردن نه کړه خیمې ته هغه وخت کې ګرم خوراک زنانه له ورکول پکاري هغه پرېښوړه او د حضرت عمر بیبي امیر المؤمنین بیبي هغه عمر چې هغه زمانه کې به شام او روم جړقېدل یمن کې چې نوم به دې واغېسته د پښتنو خبره په نوم به یې ماشوم ودکې داسې سړی و بیبي یې راوسته دایي ده د دایي خطوب خدمت پې کوي په بیبي د دایي توب خدمت کوي نن زنانه په هسپتال کې مري یو بل سره کونډی راکاږي په خدای که څوک تپوس یې شته د دارو هم نشته سرکاري هسپتال لرې شه مړه سرکاري دیوالونه سرکاري دي نور پکې څه دي خیراتي هسپتال شرمېږم نه چې دا خبرې کوي مالوچ پکې نشته او سرکاري هسپتال ډریپ پکې نشته او سرکاري او خیراتي هسپتال سرنج پکې په بایه راوړه خیراتي هسپتال یقین کوه اورېدلې مې دی زما رونو رحم نشته د مونږ پړونو کې هم خفه کېږې ما مونږ یادو بادشاهان او یادو خو مونږ پړونو کې هم رحم نشته اورېدلې مې دي چې سړی مړ دی دننه په اپریشن تیټر کې لیدې مې نه دي خو اورېدلې مې دي باوثوق مې اورېدلې دي سړی مړ دی ښځه مړه ده ډاکټران وایي څه چلو شو مړ شو وایي صبر وکړه وارث ته یې غږ مه کوه چیټۍ ولیکي د پیسو هله شابه سړی دی خطرناک دی دا دارو په منډه را رسوه زنانه دی خطرناکه مړی غریبه ادما ښه ده هله شابه دا دارو په منډه را رسوه دارو پې راوړي د زرګونو روپو دارو پې راوړي هلته میلاو دی هغه دوکاندار سره دا بیا واپس غله ورکوي خرڅه یې پې هله زر راوړه شابه مخامخ دوکان نه زر راوړه غریب په منډی چې زما ښځه به جوړ مخکې ښځه مړه پرته په منډی کې زما پلار به جوړ شي پلار یې مړ پروت دی په منډی کې زما زوی به جوړ شي پیسې په زرګونو لګوي او دارو راوړي دارو والا راوړي دی یو خوشحاله شي د کوم دوکان نه پلان کینه هلکه دا به یو څه بیا پیسې به دې راوړي بیا لږ ساعت پس ورته وایي خفه نه شي مونږ خپل وس وکړو خو ستا پلار مړ شو زوی دې مړ شو ښځه دې مړه شو مړه دا مسلمان دی لرې شه ته مسلمان او دا به په مولا رالګي مولا داسې مولا داسې تبلیغي باندې رالګي تبلیغي داسې او تبلیغي داسې په شیخ به رالګي شیخ داسې او شیخ داسې په اجي به رالګي اجي داسې او اجي داسې منځ کې ستا دغه حال دی دا ستا ډاکټر دی دا ستا سرجن دی لکه د خدای یره نشته قسم په خدای زما رونو چې په دې زړه کې چې دا ما پې ګوته کېښوده د خدای یره نی که ته ایمان تیر که راشه د ما په دې مخ لاړ وي توکه نه به تیره ایمان لکه د خدای یره پیدا که د قبر یره پیدا که د آخرت یره پیدا که ایمان تیرول څه آسان کار خو نه دی په ګاونډ کې د ګاونډي د لوږې مرې او ته به ایمان مانه تیرې तुम्हारी तरह होते टाबात चक्करे लगे तहसीलों के मोटर पसी द्वे मले प्लाट पसी पिंजा मले बंगले जोड़े ख्वा के दे यतीम द लोगी मरी ख्वा के दे कोंडे रोंडे दरक द डोड़े न लगे ज़कात हमको वर के दागी गुजारे पिकेगी दाम दर की निश्ता अजब ईमान तेरो मौजब जन्नत पर दोस्त दमो मुंगवत दवाला बियलकौ खुदाया प्लान किला जन्नत पर दोस्त वर के जमाला ستا جنت پردو ټیکهدار راغلی دا عمر فاروقو ښځه یې بوتله دی توپ کوي د هغې ښځې له خدای هلک ورکه بچی یې ورکه هغه ځای نه اواز ورکه امیرالمؤمنین مبارک شه ستا د مسافر رور زوی وشو ښځې چې واورېدل وی ښه امیرالمؤمنین دی هغه او ته د هغه ښځې په هغې دومره هیبت راغی چې د ولادت هغه نورې مرحلې مو ته الله اسانې کړې سړی ورته وایي امیرالمؤمنین معافي غواړم ما خو نه مې پېژندل تا ښځې زما ده ښځې د دیتوب خدمت وکړه وایي دا زما فرض ده نه مې وکړې ما نه به الله د قیامت پر ورځ تپوس کړو او سبا بیت المال له راشي د دې وظیفه دله مقرر کړم بیت المال کې د ماشوم تنخوا مقرره وه د کونډې تنخوا مقرره وه د یتیم تنخوا مقرره وه د مسکین تنخوا مقرره وه د عام مقرره وه د خاص مقرره بیت المال اوس زما استان بیت المال دی داسې به ګرځېدې په دې کې څوک د لوږې مړ نه شي څوک د تندې مړ نه شي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده چې خدای اسلام له غلبه ورکړه په دې دوو کسو کې په یو او هغه د عمر په سر باندې هغه قره راووته
د دواړو جهانو د مبارک سردار دعا یو ځل نه سو ځله حضور پاک فرمایلی دی ابو بکر فی الجنه جنت ته به ځي ابو بکر، عمر فی الجنه جنت کې وی، عثمان فی الجنه جنت کې وی، علی فی الجنه جنت کې وی، طلحة فی الجنه جنت ته به ځي، زبیر بن العوام فی الجنه، عبد الرحمن بن عوف فی الجنه، سعد بن ابي وقاص. دا لسو کسو صحابو نمونه غشتري شارټ لیست وته وي په یو مجلس کې. دا یو ځل نه څو ځله او د شهادت پیشنګویي مولا ورکړې ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. نو خود په غر ولاړ دی او د غر داسې جړق وکړه زلزلې وواله. رسول الله مبارک ولا خبره وغورځوله روبروله وی اسکن احد غلی شه تا ته پته شته چې څوک در باندې ولاړ دي. انما علیک نبی یو پیغمبر دی و صدیق ابو بکر و شهیدان دو جمدی شهیدان یو عمر او یو عثمان رضی الله عنهم. او د ټولو نه خشته خبره ما بلو طالبانو ته وکړه تاسو ته هم کوم. یو ځل دقسې جومات کې صحابه ناستو او حضور پاک در دننه شو. ښي طرف ته ورسره ابو بکر صدیق رضی الله عنه، ګس طرف ته عمر فاروق رضی الله عنه. په دې ښي لاس یې ابو بکر ولید، په دې ګس لاس باندې عمر ونیو دقسې او د خلکو ته مخامخ شو. وی هکذا نبعث یوم القیامه، وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو نه دقسې پاسو، دقسې پاسو. د مارونو ډېر لوی خدمت، ډېر لږ نه، ډېر لوی خدمت. داسې خدمت یې وکړه د اسلام او د دین. منافقین وو په مدینه کې غلي چا کرت نشو کولی او جهادونه شروع دي. دا په زمانه کې شام فتح شو، مصر فتح شو، عراق او دغه طرفونه کې اکثریت علاقې فتح شوې. یمن 22.5 लाख مربع میل علاقه دا فتح شو، 22.5 लाख مربع میل. دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې څوک به داسې نو چې هغه ته به تکلیف کونډو ته عام اعلان و چې راځئ شبې نوم لیکې بیت المال نه به شی درلې. یتیم مسکین غریب دا پکې نشته، هر چا ته خپل مال او ظلم پکې نشته. یو کس به راشي په چا به ظلم وکړي. د عمر فاروق زمانه او ظلم او یو شان انصاف. یو شان انصاف څنګه دی؟ جمعات ته د خلکو کورونو نو جمعات ته خلکو ناوې وي چې باران به وشو نو ناوې به جمعات کې به دی نو منځګزارو ته به تکلیف و. حضرت عمر اعلان وکړ رضی الله عنه ویل که ناوې بل طرف ته واړوي، عام اعلان شابه ناوې مو جمعات ته کړي دي او خلک راځي او چې باران ټولو خلکو چقړه کېږي او په خلکو اوبه تویږي. مهرباني وکړئ دا ناوې بل طرف ته واړوي او کچه کوټې په اسانه کېدی شو. خلق خود هغه هیبت و خلکو ناوې بل طرف ته واړوي او به بل خوا واړولې مخې ته یا یو طرف ته بل طرف ته. چې را روانو د حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تره دی هغه ناوه نه واړول نور واړولې. وی دا ولې ما خوا ډېر کړی دی چونکې راواغېسته لرګي هر څه چې هغه ناوې پې وولی ویې غورځو. ورګه چې ویې غورځومه په خپله به بل طرف ته واړوي چې ویې غورځی خو بیا وبدل نه دي دیوال خرابوي. حضرت عباس رضی الله عنه ته چوي چې عمر ناوه غورځول تا نه غورځول. وی ما د عمر خبره منله، د امیرالمؤمنین خبره منل پکار وي، خو ما په دې وجه دا ناوه ونه لر نه کړه چې دا مال رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو لګولی و. نو ما یې د حضور پاک د مبارک لاس ناوه نه لګو. چې عمر ته چوي وی دا دې څو کړل؟ دا کومه ناوه وه؟ وی ولې؟ وی دا د دواړو جهانو مبارک سردار دا ناوه په خپله لګولې ده. اوهو دا مې څه غلطي وکړه. لاړ عباس نه معافي وغوښته. عباس ما خو ځکه لر کړه چې ما یې زه انصاف وکړم چې قیامت پر ورځ ما نه الله دا تپوس ونه کړي چې هغه د ناوه پرېښوده او نورو غریبانانو له یې ناوې لرې کړې. خو تا وی چې دا حضور پاک او یو عمره ما ستا خبره منله
تا امیر المؤمنین او ما په دې وجه لر نه کړه ویله عباس راشه یقین کوه حضرت عمر وله په خپله خټه وکړه امیر المؤمنین دی توپړی وله په خپله جوړې کړې وی عباس راشه شابه نواب واپس لګه وی نه امیر المؤمنین نه زه به یې جوړه کړم داسې وی کیدی نشي بهتر وانه خو اوس به خامخا کې حضرت عمر ورته ټیټ شو عباس یې په دې خپلو اوږو سور کو او اوچت یې کوي چې څنګه حضور پاک لګولې و واپس یې اقسې ولګاو د پیغمبر د مبارک لاس ناوه عمر به یې غورځوي عمر له څه مجال دي چې د پیغمبر مبارک د لاس لګولی شوی ناوه دې غورځوي دا مینه او دا محبت خیر څه واقعات یې نورې مړونه شته بله جمعه کې به درته انشاءالله خبره خلاصه کړم خو نن جمعه راته یو ضروري خبره کوم دا د محرم میاشت او نن اتم د عاشورې د محرم اتمه ورځ ده سبا نهمه ده او بله بله لسمه ده نو په دې میاشت کې یو څو کارونه کول پکار دي زه به راته هغه ویم چې کوم سنت کاري حضور پاک د دې میاشت په لسمه ورځ روژه نیولې ده مکه کې به هم نیوه او چې مدینې ته راغی بیا به هم نیوه بلکې د محققین محدثین علما وایي چې دا مخکې فرض وه چې د رمضان روژې رالې نو فرضیت یې ختم شو چې مدینې شریفې ته راغی یهودو به دا روژه نیوله دا لسمه وی دا ولې نیسې وی دا هغه ورځ ده چې الله موسی علیه السلام د فرعون نه خلاص کړی او د هغه دشمن یې د هغه په مخ کې هلاک کړی نو موږ د هغې شکرې د وجې دا روژې نیسو حضور پاک فرمایل د موسی په تابعدارۍ ستاسو نه موږ زیات حقدار یو صحابو ته یې هم دقسې جاري وساتئ نیسئ دا روژه نو پیغمبر علیه السلام ټول عمر نیولی صحابه او په آخري کال یې فرمایلي لئن بقیتو الی قابل لاصومن التاسعه وایي که آینده کال ته پاتې شم نهمه به هم ورسره نیسم دې وجې نه زموږ بعضې علماو لیکلي دي چې دا یوازې لسمه اوس دې وخت کې مکروهه ده ځکه یهودیان سره تشبیه پکې راځي نو تاسو مهرباني وکړئ دا سبا او بله ورځ که د چا وس کېږي روجي ونیسي بلکل رسول الله مبارک دا لسمه نیولې ده او د نهمې ارمان کړی دی خو آینده له پاتې نه شي دوه ورځې روژه ده سبا او بله ورځ خالی سبا نهمه ده او اتوار بله ورځ لسمه ده دا روژې به نیسئ او دې روژې برکت څه دی رسول الله مبارک فرمایي وی د یو کال ګناهونه پې الله معاف کوي دی بل برکت هم شي نو سبا نهمه بله لسمه دا به نیسئ روژې که خیر او دویم څه دویم یو حدیث دی رسول الله مبارک فرمایي چې من وسع ليالي في نفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته چا چې په دې ورځ په خپلو بچو باندې روزي فراخه کړه روټۍ الله به په ټول کال روټۍ فراخه کړي دا حدیث په بعضې سندونو ضعیف هم دی په بعضو کې درجې د حسن تم رسېدلی دی او په بعضو کې د صحت درجې تم رسېدلی دی بعضې سندونه یې کمزوري لکه مطلب دا چې وکړئ په عمل تاسو اوس عوام یې زم نشم پېولی په خپلو بچو باندې فراخه روزي ورکې د اتوار ورځ راځي لسمه فراخه روزي ورکې فراخه روزي دا مطلب دی چې ډوډۍ موله ډېره ورکړه ترکاري هم ډېره ورکړه ښکلې م وله ورکړه میوې میوې م پې وخوره الله به دله رزق فراخه دا دوه څیزونه دي د دې چې دې کې به که خیري څه ورته ویلې کېږي دا به کوی که خیري انشاءالله دې باندې عمل وکړئ ښه تاسو ته ما ته پته ده تاسو هسې پروژونه د قربانۍ د غوښو ډک کړي پراته دي د ډېرو نه بجلو والې ده غوښه غم یې مه کوه د ډېرو نه بجلۍ تلې ده او فرج کې غوښه څښا شوې ده او بیا یې غورځول پیشوګانو هم نه راخوړلی کندې ته یې غورځولی خو خیر بهر کې په پراخه روزي خپلو بچو له ورکې او باقی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه متعلق دا خبره ورته آینده جمعه کې خلاصه کړم انشاءالله العزیز دا یو څو کسان وفات شوي دي یو خو زموږ د مفتی آباد کورونو ممتاز حاجي صاحب وفات شوی ډېر ښه سړی ممتاز حاجي صاحب حقیقت دا دی ښه سړی و نیک سړی و او ناګهاني وفات هم شو ناګهاني مرګ دا د مسلمان دپاره رحمت هم وي ګوره نو هغه ته به دعا کوو چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي ټول وارثانو له خدای پاک صبر ورکړي او په دیدار آباد کې سبحان الله د هغې مور وفات شوې وه هم غریبه ده یو څو ورځې بیماري وکړه وفات شوه
هغې له به هم دعا کوو چې الله مغفرت نصیب کړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیبې کړي، خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي. او د قاسم خیلو د شیرزاده کور والا وفات شوې ده، الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. حمید بیا ډېری فضل محمد وفات شوی دی، دا زموږ د جمعې د جمعې ملګری و، ما ته پته نه وه. الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیبې کړي. د شلګون کورونو احمد جان استاد وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي، خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي. او د مردو د شیراز قاري صاحب مور وفات شوې ده، الله یې د هغې مغفرت نصیب کړي او د آخرت خوشحالۍ د الله نصیب کړي. باقي دوستان دي بیماران دي، زموږ نورزاده لالا بیمار دی، دقه ستن ته به یې ډډه والې وه، دغې بیمار دی، ناجوړه دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي، الله دې شفا ورکړي. بعضې نور بیماران دي، دعا وکړئ الله ټولو بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي، الله شفا ورکړي. زموږ باقي دوستان دي د لرې لرې ځای نه پېښور باړی یو ځای بل ځای نه راځي، دعا وکړئ چې الله یې پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي. د بعضو روزګار خراب دی، الله دې وله ښه روزګار ورکړي. بعضې ناجوړه دي په کورونو کې اسپتالونو کې، الله روغ صحتونه ورکړي. د چا اولاد نشته الله اولاد ورکړي، د چا نارینه اولاد نشته الله نارینه اولاد ورکړي. الله مونږ د هر قسمه فتنو نه وساتي او د آفتونو نه مو ساتي. په دې